د یو وخت خبره ده لوهارپور کلي کې یو بوډا کس و د ده یو دوکان و د په دې دوکان کې پخواني قیمتي شیزونه خرڅول خو په دې کلي کې د بیټو په نوم یو کس و دا خپلې مور او ښځې سره په یو کور کې اوسېدو ده به د کپړو دوکان کې نوکري کوله او دا شانتې خواري محنت یې کولو او خپل کور یې ورباندې ساتلو. بیټو یو کار وکړه سبا چې راځې ځان سره خامخا یو ګاډۍ راوړه زموږ په کور کې یو ټیمپیس و هغه هم مات شولو. او بچې سبا در سره خامخا یو ټیمپیس راوړه د ټیمپیس خرابېدو په وجه باندې صحیح د ټیم پته نه لګېږي او دا شانتې د مونځ ټیم هم خرابېږي. سمه ده زما مورجانې سبا به زه خامخا ځان سره ټیمپیس راوړم. چې بله ورځ شي نو بیټو د کور نه روان شي او دوکان ته ځان راورسوي دوکان کې کار کولو باندې ماښام شي. خانجي زه ځمه زه به نن کور ته یو ټیمپیس هم ځان سره وړم. بیټو ته یو ډېر ایماندار او ډېر محنتي سړی د ستا ښو اخلاقو په وجه باندې زما کاروبار کې ډېر ښه اضافه کیږي. ته یو کار وکړه زه تاله پیسې درکوم په دې باندې ځان ټیمپیس والا. انجي ستا ډېره مننه که ته ماله د دې ګاډۍ پیسې راکړې نو زما به مسله ختمه شي. بیا بیټو د دوکان مالک نه پیسې راواخلي او دلته نه روان شي او د دې بوډا کس دوکان ته راشي. کاکا تا سره یو پخوانی یو ښه شانتې ګاډۍ شته ده زه د خپل کور دپاره ځان ته الم. او بچې میلاو به شي زه یې اوس هم تا ته درکوم. بیا دا ورته یو ټیمپیس ښکاره کړي او بیټو ته دغه ټیمپیس ډېر زیات خوښ شي. کاکا دا یو ګاډۍ خو به ښه چلیږي که نه؟ تا دې خبرې نه بېغمه شه دا یو ګاډۍ ځان سره یوسه دا ښه صحیح چلیږي او که بیا هم په دې کې څه مسله راغله نو ځان سره یې راوړه زه به یې درته همداسې ټیکم. هغه خبره خو دې ټیک ده خو کاکا د دې قیمت څو ده؟ بچې زه په خپل دوکان کې ښه په مناسب قیمت باندې شیزونه خرڅوم ته دا په 400 روپۍ باندې یوسه. بیا بیټو پیسې ورکړي او دغه ټیمپیس ترې راوالې او کور ته راشي خپلې ښځې او مور ته دغه ټیمپیس ښکاره کړي دوی چې دا وویني نو ډېر زیات خوشحال شي. بیټو زما خو یقین نه کېږي دونه ښایسته ګاډۍ دې په 400 روپۍ راوړه. ای ښځې دا ګاډۍ لږ شانتې چلیدلې وه دې په وجه باندې ارزانه میلاو شوه. بچې ډېره ښه ګاډۍ ده خو ورشي انګورې د بیټو دپاره د روټۍ بندوبست وکړه. او ښځې ته روټۍ ګرم که زه په دونه وخت کې دغه ګاډۍ په دیوار پورې لګوم. بیا بیټو دنه راشي چې کله دغه ګاډۍ دلته لګوي نو په دې وخت کې بیټو نن به ستا چیلې مار خوري او وخت در سره وي هغه بچ که کنې بیا به وروسته پښیمانه وي. چې دا خبرې واوري نو بیټو ډېر زیات ویریږي او د ده لاس نه دغه ګاډۍ هم لاندې پرېوځي. دا څه لوبه ده دې ګاډۍ نه اواز څنګه راغلو؟ ای ښځې او مرجانې زر زر راشئ. چمو او د ده مور دلته راشي بیټو ده ته دغه خبره وکړي دی چې کله دا خبرې واوري نو ډېرې زیاتې حیرانې شي. بیټو درته څنګه خبرې کوي دا ګاډۍ څنګه خبرې کوی شي؟ ای ښځې زه حقیقت وایم موږ ته زموږ د چیلې حفاظت کول پکار دی داسې نه چې مار راشي هغه وچیچي بیا به څه کوو. بیټو بچې ته یو کار وکړه د شپې دلته پاره کوه که هغه مار راغلو نو ته یې مړ که. بیا چې کله شپه شي نو بیټو دلته کې پاره شروع کړي چې لږ ساعت تیر شي نو دته دغه مار په نظر راشي. بیټو زر زر پاسي او کوتک راواخلي دغه مار په چوکه باندې دلته ووهي او دا مار مړ کړي دا شانتې د ده د چیلې زندګي هم بچ شي. او بیا بیټو راشي په خپل کټ کې سملي خو چې کله سهار شي بیټو راشي نو خپلې ښځې ته ووایي وګوره زما خوب هم نشو پوره. خو بیټو موږ ته په دې خبره شکر ادا کول پکار دی چې زموږ د چیلې صحیح ده. او ښځې ستا خبره صحیح ده ښه زه کار ته ورځم. بیا دې نه وروسته بیټو کار ته راشي او ټوله ورځ دلته په دوکان کې کار وکړي خو چې کله ماښام شي دی واپس خپل کور ته لاړ شي او بیا چې کله شپه شي ویده شي نو دلته کې دې وخت کې دغه ګاډۍ بیا خبرې شروع کړي. بیټو دوکان کې اور لګېدلو والا ده که اور نشي نو ټول دوکان به وسوځي. دا چې واوري نو بیټو دلته نه پاسي روان شي د دوکان طرف ته نو چې کله دلته ورسېږي چې وګوري نو په دلته کې اور لګېدلی وي بیټو زر لاړ شي دغه اور مړ کړي او ځان سره ډېر زیات حیران وي چې اخر دا ما سره څه کېږي. پوهېږم نه چې د څه روان دي خو کیدای شي دغه ګاډۍ د راتلونکي وخت خبرې موږ ته کوي.
بیټو په حیرانتیا سره کور ته روان شي. دکه شانتې په بله شپه بیا دې ګړۍ نه اواز راوځي. بیټو نن شپې د چودري چرګې ټولې مړه کېدو والا دي. نن شپې حلالې کوي کنې سبا به بیا نقصان وشي. دې نه وروسته بیټو زر زر چودري صاحب ته راشي او دې ته دکه ټولې خبرې وکړي. بیټو زه دا خبره منم چې ته یو ډېر ایماندار سړی، خو تا سره د دې خبرې څه ثبوت ته چې سبا پورې به زما ټولې چرګې مړه کېږي؟ بیا بیټو دې چودري صاحب ته د خپلې چیلۍ په باره کې او بیا د دکان کې اور لګېدو په باره کې ټولې خبرې وکړي نو ده ته یقین وشي. بیټو زه ستا په خبره باندې عمل کوم، خو مګر یو مسله شته ده چې زما فارم کې څومره مزدوران دي ټول خپلو کورونو ته تللي دي او فارم کې 100 چرګې هم دي. که ته د دې په للولو کې ما سره مدد وکړې زه به تاله د ده پیسې درکوم، خو د ثبوت لپاره به یو چرګه پرېږدم چې آیا هغه سبا پورې مړ کېږي او که نه. بیټو ډیر زیات ستړی شوی وي خو د دې چودري خبره ومني. د سره دکه فارم کې د دې چرګو للولو باندې شروع وکړي. سبا پورې ټولې چرګې لالې کړي خو یو پکې پرېږدي چې کله سهار وویني نو دکه چرګه وکي مرداره شوي وي. بیټو ستا خبره صحیح ده، تا خو زه ډېر نقصان نه بچ کړلم، ستا ډېره مننه. چودري بیټو ته ډیر زیات انعام ورکړي او بیا بیټو خپل کور ته راشي. بیټو ته ټوله شپه چېرته کې وې؟ زه خو ډېره زیاته پریشانه شوې وم. بیا بیټو چامو ته دکه ټوله خبره وکړي. بیټو دا څه روان دي؟ دا ګړۍ څنګه د راتلونکي وخت خبرې کوي؟ ښځې زه خپله هم حیران یم چې دا څه کېږي. زه ډېر زیات ستړی شوی یم خو خامخا کار به کوې، چې نه کوي نو بیا به ما نوکرۍ نه وباسي. چامو بیټو ته بیا تسلي ورکړي. دکه شانتې دکه ورځ هم تیره شي او بیا چې د کله شپې بیټو سملي نو بیا دې ګړۍ نه اواز راوځي. سبا به ډېر زیات باران وشي، د دې په وجه به ډېر سیلاب راشي. که وخت وي در سره ټول بچ کا غر ته یې وخژوه، کنې بیا به ټول ډوب شي په اوبو کې. بیټو چې دا واوري نو ډیر زیات پریشان شي او فورا دلته نه وځي. د کلي چودري ته ورشي، دې ته دکه ټولې خبرې وکړي. د دې خبرې په اورېدو سره دغه چودري هم ډیر زیات پریشان شي. بیا دې په کلي کې اعلان وکړي. دکه خلک کلی پرېږدي خو بعضې خلک د بیټو په خبره باندې یقین نه کوي. بیټو ته څنګه پته ده چې په کلي کې باران کېږي، هغه هم سیلابي باران. خو چې کله دا شپه تیره شي نو سهار شي نو هر طرف نه ورځې راخواري شي او باران هم شروع شي. چې کله باران تیز شي نو خلک دلته نه پریشانه په تخلو شي او بیا ټول دې غر ته وخیږي. د دې مطلب چې بیټو خبره صحیح وه او د دې خبره صحیح وه. دا شانتې مونږ ته د دې خبره باندې یقین کول پکار وو. داسې به مونږ دکه خپل سامانونه هم بچ کړي وو. د سیلاب د وجې نه دکه خلک په دې غر کې شپه تیره کړي. خو بل طرف ته میټا خپلې ښځې نصیبي کینچي ته ووایي ښځې نن ډېره ښه موقع ده، مونږ مالدارې کېدی شو. میټا په کلي خو سیلاب ختلی دی او بیا موږ څنګه مالدارې کېدی شو؟ ښځې د کلي والا ټول په دې غر کې موجود دي او د دې خلکو سامانونه په کلي کې موجود دي. مونږ به د دې کورونو نه که سامانونه غلا کړو او بیا به الزام په بیټو باندې ولګوو. ارے وای زما بیټا څه د کمال آیډیا راغله ستا په دماغو کې. بیا میټا غلی د غر نه ښکته کوشي کلي ته روان شي. چې کله کلي ته ورسېږي نو بیټو مخکې نه دلته ناست وي پرا کوي. یو چې چېرته ځم دا غټ خېټه به دلته موجود وي، ما ته په ډېر کلاره سره کار کول پکار دي. میټا په ډېر خاموشۍ سره دې کورونو ته دننه شي او دکه د سامانونو غلا شروع کړي. خو چې څنګه دې سامانونه غلا کړي بار ته راوځي نو دلته یو مار دته په نظر راشي. بچ مې کې دا ډېر خطرناک مار ده، ما بچ کې بیا دپاره به غلا نه کوم. د میټا شور چې واوري نو بیټو هم بیا دلته ځان راورسوي. بیټو بچ مې که دلته یو ډېر خطرناک مار دی. زه دې ولې بچ کوم؟ ته یو غل یې. بیټو وروره ما بچ که بیا دپاره به زه غلا نه کوم. میټا سامان پرېږده او دلته نه وتښته. بیا دا دواړه دلته نه روان شي او وتښتي او په ډېر مشکل سره دې مار نه خلاص شي. غر ته چې وخیږي نو ټولو ته بیټو د میټا په باره کې دکه خبره وکړي. زه خو وایم چې دی هلته مار سره پرېږدی چې په خوړلو یې مړ کړي. د میټا څه فیصله به کوم دا به بیا زه وروسته وایم. چې لږ ساعت وروسته باران ودرېږي نو په دې کلي کې د باران د سیلاب د وجې نه هر طرف ته کچره جمع شوې وي. د ټول کلي والا واورې میټا او د ده ښځې دکه سزا ده چې دی به د ټول کلي دکه کچره صفا کوي.
بیټو ته د څو ورځو نه خوب نه وي ورغلی او دله ډېره زیاته غوسه ورشي. کور ته لاړ شي او دکه ګاډۍ ماته کي. بیټو دا ولې؟ ای ښځې دا ګاډۍ د راتلونکي وخت خبرې کوي. زمونږ دا ایمان ده چې غیب و علم صرف یو الله سره ده. سبا چې څه کیږي او بهتر به کیږي په دې به یو الله پوهیږي. او بل دا چې د دې ګاډۍ د وجې نه زه بالکل په ارام نه یم. زه به لږ شانتې په سکون سره خوب وکړم. او بیټو ستا خبره صحیح ده. ته په آرام سره خوب پوره کړه چې تر څو ته په دوکان کې بیا کار ښه کولی شي. دې نه وروسته بیټو په آرام سره سملي خپل خوبونه پوره کوي او میټا او د ده ښځه د دې کلي ټوله کچره صفا کوي. زمونږ د ویډیو مقصد دا و چې غیبي علم صرف یو الله سره دی او په بل څه جادو شیزونو باندې به تاسو یقین نه ساتئ. که چېرته تاسو زمونږ ویډیو خوښوي نو ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مونږ ته په کومنټ کې ولیکئ چې زمونږ ویډیو څنګه وه. مننه.